بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. پاکستان کې نن سبا د یو خط چرچا ده او په 27 مارچ باندې عمران خان په جلسه کې یو خط راوباسو او وی چې دا بار ملک نه راغلی دی بیرون یو سازش دی او بیا په بل ځای کې وی چې دا امریکای سازش دی او امریکای په پاکستان کې د هغې د وجې نه پوزیشن را یوځای شو او زما د حکومت غورځولو کوشش کوي. نه را تحریک عدم اعتماد په اکچوال کې د امریکای او بیرونی سازش دی. بل طرف د پاکستان اپوزیشن وایي چې خط مت نشته دا اسې دی هغه خپل فیس سیوینګ کوي او د امریکای سټیټ ډپارټمنټ دفتر خارجه چې دی نه هغه هم خپل بیان جاری کړی دی چې امریکای چېرې خط نه دی لېږلی او امریکا په پاکستان د سیاسي حالاتو کې هېڅ کار نه لري. نو بي بي سي یو آرټیکل لیکلی او په هغې آرټیکل کې څه تپوسونه یې لري سوالونه یې د خط متعلق جوړ کړي دي. نه هغه سوالونه تاسو سره شیر کوم چې تاسو ته به هم څه پته ولګي چې دا څه کیسه ده. ګورئ لومبی دا دی چې دوی لومبی تپوس دا کوي چې که چېرې امریکای دا سازش کو پاکستان کې د حکومت راغورځولو نو هغې د پاکستان سفیر راوغوښته او خط یې وله ورکړه خبر یې کړه نو سازشونه خو په پټه کېږي. هغې د پاکستان د سفیر ولې راوغوښته ولې خبر و. نمبر 2 چې په 9 مارچ باندې کله دا خط راغلی دی وزیر اعظم صاحب وایي چې په 9 مارچ باندې 7 مارچ باندې راغلی دی او د په 27 مارچ باندې په جلسه کې خط راوباسو نو مینس کې شل ورځې چې دي نو په دغه شل ورځو کې حکومت د دې خط متعلق څه سټپس پورته کړو څه اقدامات یې کړو. نمبر 3 آیا خفیه ادارو او فوجو د دې خط باره کې حکومت خبر کړو که چېرې نو خبر کړی نو حکومت د دوی نه جواب ولې نه دی طلب کړی او حکومت دا اډر ولې خفیه ادارو او فوج نه دی ورکړی چې د خط باره کې تحقیقات وکړي. نو ورپسې بل سوال دی چې پاکستانی سفیر سره چې کوم امریکای اهلکار ملاقات کړی نو هغه ډونلډ لو نوم دی. دا ډونلډ لو چې کوم ملاقات کړی دی نو په دغه ملاقات کې حکومت وایي چې دې کې د اپوزیشن کنیکشن دی د پاکستان د اپوزیشن او د دغه ملاقات هغه کنیکشن دی. که چېرې د دې ملاقات او د پاکستان د اپوزیشن د ډونلډ لو او د پاکستان د اپوزیشن یو بل سره رابطه او کنیکشن وي نو دا کوم نوعیت دی. ورپسې چې بل کوم سوال دی نه که چېرې واقعي ډونلډ لو پاکستان کې د حکومت غورځولو کوشش کو نو د پاکستان حکومت د امریکي حکومت ته یا یو بیرونی ارګنایزیشن ته یو انټرنیشنل ارګنایزیشن ته یو ادارې ته ولې دا خبره نه ده پورته کړې چې د امریکي یو اهلکار په پاکستان کې د حکومت غورځولو کوشش کوي نو دا خبره خو پورته کول پکار وکړه. ورپسې چې کوم سوال دی هغه دا دی چې که چېرې امریکای دا سازش کو چې د عمران خان حکومت راوغورځوي نو عمران خان پخپله ولې صدر د اسمبلۍ د تحلیل کولو د حکومت ته راغورځولو سفارش وکړو دا خو بیا د امریکای هغه سازش ته تقویت ورکړو. ورپسې چې کوم سوال دی هغه دا دی چې دومره غټ سازش چې وشو نو پاکستان صرف د امریکای د سفارتخانې سړی طلب کو هغه ته احتجاج وکړو دا خو یو ډیر یو وړه غونډه کې دغه دومره غټ سازش باندې خو یو غټ سټپ پورته کول پکارو. او ورپسې دا دی چې تر اوسه پورې د خط په معامله باندې فوج خاموشه ولې دی. اپوزیشن هم بیا د کوم دنه که ستاسو خیر د 2 ورځو نه دا خبره کوي چې فوج د خبره خاموشي ماته کړي. هغه چې نن قومي سلامتي کمیټې کوم اجلاس شوی دی او حکومت وایي چې هغې کې د فوج مشران ناست وو موږ هغې په اعتماد کې اغوستي دي نو چې هغې اعتماد کې اغوستي دي او بل طرف ته د فوج د طرف نه دا بیان جاري شوی دی چې سازشي خط نشته یو مراسله ده خو سازشي خط نشته نو فوج ولې خپل موقف نه کلیر کوي ولې خپل موقف مخې ته نه راولي فوج ولې خاموشه دی نه دا ورپسې بل سوال دی. امید دی تاسو به څه لږ ډېره پوهه اخیستي. ډېره مننه.